پاکستان ته به د اختر نه وروسته درځم انشاءالله العزیز. په دې خبرې نه کوم یاره، بیا رانه سکرین ریکارډینګ کوئ تاسو، بیا دلته موږ له زور میلاویږي. مولانا شیخ ادریس صاحب د سکورینګ دپاره نوی وجلی شوی که نه، او دې دلګانو د خپلو سکورینګ دپاره هغه نوی شهید کړی که نه، نو دیو به نن ټیک ټاک د جي ایچ کیو مخې ته دا وړی او د دې پوښتنه به یې کړې وه. نشي اخیستی تاسو خلک د دې نامو نه یریږئ. زما په دې لایو کې به ډېر داسې خلک ناستي چې به اوس د دغه خلکو چاپلوسي کوي، ریاستي ادارو چاپلوسي به کوي، وکئ سکرین ریکارډینګ رانه وکئ، ورشئ ورشیرې کوي. پښتون یم او پښتون له مرګه نه یریږي. یوه ورځ مرګ شته او وروره ټول به مرئ ښه، که ملا دی، که ملک دی، که خان دی، که نایي دی، که نجار دی، که د ګټې مزدور دی، که ډاکټر دی، چې هر طبقې سره تعلق ساتئ تاسو به مرئ. مرګ حق دی، د مرګ نه سترګې پټول نشته. مرګ یو ځل به مرو. مرګ نه مه یریږئ دلګانو، مرګ نه مه یریږئ ښه. مرګ هسې یو ځل دی، هسې هم یو ځل مرئ. په نرتوب کې مړه شئ، په نرتوب کې. پاکستان ته به د اختر نه وروسته درځم انشاءالله العزیز. پښتون یم او پښتون له مرګه نه یریږي. زه خو پښتون یم او پښتون له مرګه نه. تاسو نه پوهېږئ مړه، تاسو په ګپ نه پوهېږئ. ماته مې په پنجابۍ ناست دی، ځکه اوس په اردو کې خبرې کوم. ورځ د کپیرې ورک شي، زما قاتل پرڼا ورځ د کپیرې ورک شي. ماته د قام په واکدارانو کې څه چل ښکاري. زه په دې خبرې نه کوم یاره، بیا رانه سکرین ریکارډینګ کوئ تاسو، بیا دلته موږ له زور میلاویږي. چې مولانا شیخ ادریس صاحب د سکورینګ دپاره نوی وجلی شوی که نه، او دې دلګانو د خپلو سکورینګ دپاره هغه نوی شهید کړی که نه، نو دیو به نن ټیک ټاک د جي ایچ کیو مخې ته دا وړی او د دې پوښتنه به یې کړې وه. پښتونخوا صرف د یو جي ایچ کیو نه کنټرول ده. شته د سیاستدان نامه څوک نشي اخیستی. تاسو خلک د دې نامو نه یریږئ. زما په دې لایو کې به ډېر داسې خلک ناستي چې به اوس د دغه خلکو چاپلوسي کوي، ریاستي ادارو چاپلوسي به کوي، وکئ سکرین ریکارډینګ رانه وکئ، ورشئ ورشیرې کوي. ورته مرګ او ژوند د خدای په لاس کې دی، او زه خو پښتون یم او پښتون له مرګه نه یریږي. پښتون یم او پښتون له مرګه نه یریږي. رسۍ په غاړه به اوچتو سترګو دار لګم. هس مرګ دی په جنازه کې خو به مې چېرته یو 100 کسان سیوا ودرېږي که نه، خدای به مې وبخي. چې مړه شي په چنه کې به دنه، په ګاونډ کې به دنه څوک نه خبر چې څوک مړه دي. او زما په مرګ به لره او بره پښتونخوا خبره وي. عقیده مې د وایي، عقیده مې د ایمان مې سلامت دی، ایمان مې کمزوری نه دی. ایمان مې کمزوری نه دی، ایمان. او زه خو